د اسلامي امارت د پېښو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس مولا نورالدین ترابي له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زلزله ځپلو ته کمپونه جوړ شوي د خوراک او پوښاک مرستې ورسره جریان لري. اوس مهال د اسلامي امارت د مشرانو ټول پام پر دې دی چې د زلزله ځپلو د سرپنا اساسي غم وخوري. موږ د اوس څخه پر سرپنا باندې خبره کوو چې نور د دې هېوادوالو دپاره چې کورونه یې خراب سوي دي، شهیدان یې سوي دي، زخمیان یې سوي دي، یا شهید زخمي نه یې سوی خو کور یې خراب سوی، نو د هغه دپاره نقشه جوړوو. نو په دې کې انشاءالله موږ د کونړ خلکو او دغه رقم د ننګرهار ځینو ولسوالیو خلکو ته اطمینان ورکوو چې کورونه به در خپله وسه پورې جوړ شي. ښاغلی ترابي وایي کونړ کې د زلزله ځپلو لپاره په کافي اندازه د خوراکي موادو او لنډمهالې سرپنا تابعوي پوره شوي. له دې وروسته اسلامي امارت ژمن دی چې د قربانیانو لپاره ودانیو په جوړولو کې ژر ګامونه واخلي. اسلامي امارت به هم په دې کې برخه انشاءالله واخلي او غټې مؤسسې به هم واخلي او د هغه رقم لکه اوس عزیزي بنسټ والا چې د 500 میلیونه، نو 500 میلیونه خو پر غنمو پر وړو پر غوړو نه ورکوي، خامخا به پر دغه باندې وکړي. داسې غټ رقمونه خلکو دغه کړي دي، اعلان کړي دي، هغه به بیا دغه کار دی. اوس د اوسه څخه زموږ خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد دا الحمدلله کافي پراته دي. ما خو ټولو ته مشوره ده چې د اوسه څه څوک مرسته کوي په د سرپنا کې دی وکړي. د افغانستان د پېښو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې عمومي مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کونړ د خونړۍ زلزلې قربانیان هم د اساسي سرپنا په جوړولو ټینګار کوي.